السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د ټیک ټاک په حواله سره یو څو خبرې کول غواړم، خو اول وروسته دا شعرونه ورو هغې نه پاس رسو هغه چې کومې خبرې ضروري خبرې هغې ته کوم. اول وروسته دا شعرونه ورو. په ټیک ټاکونو کې ګډېږي خورې دین دې هیر دی، د سر لپټه دې ورکه شوې خپل جبین دې هیر دی، سرتوره ناسته یې اوس خپل وجود لیلام خرڅوې، اوس یو 15 ته اسلام خرڅوي، شرمېږې نه بربنډه ناسته یې الله یادوي، ځان امتی د محمد رسول الله یادوي. قربان شم خورې خپل کلتور او خپل غیرت ته ګوره، زما شرف ته نظر وکړه زما عزت ته ګوره، زما ازبک زما تاجک زما پښتون لپاره آخرت مه تباه کوه د یو پتلون لپاره. دا افغانۍ دا نامه در سره ښه نه ښکاري، دا د غربي نړۍ جامه در سره ښه نه ښکاري. د ټیک ټاک پر لایفو بوختو کسانو پر یو بل مو فتوې ورکړئ، کافران شو انسانیت او افغانیت در نه هیر شوی، خپل ناموس او خپل عزت در نه هیر شوی. خور سنډل او مور سنډل یو بل ګواښله، څوک مناف پر اروپا څوک پر کابل، ورځ پر سلو حبسیاتو باندې بوخت یئ، له سهار تر شپې چټیاتو باندې بوخت یئ، خپله مو وسوځلو ځان مو تباه کړو، د پردې تر شا رازونه مو افشا کړو، هېڅ سم نه شوئ د قرآن پر آیاتونو، د جناب رسول الله پر حدیثونو. هم مو وسوځله غوښه هم مو سیخه، نه مو پرېښود مونږ ته داسې یو تاریخه، ختمه شوې بم پر ځمکه پاچاهي وي، نه بم زور نه بم طاقت نه به خاني وي، بیا به سر ټکوئ یو بل ته به ژاړئ، پر سجده به یې پراته معافي به غواړئ. غږ کومه له دې ځایه له دې دریځه، د لمر مخ به هم چپه وي له ختیځه، خدای تعالی ته به پر دغه یوه خواست وي، اسرافیل به هم د شپېلي پوکي ته ناست وي، که په خوله مو بیا توبې توبې نارې وي، خو تر مخ به مو بیا بندې دروازې وي. خلکو ورسوئ ځانان تر مریخه، تاسو نه لا خبر له خپل تاریخه، که په ژوند مو سره دا اختلافاتو که له یو بله مو داسې زړونه ماتو، پر دې خبر شئ چې به خپل تاریخ په یاد نه لري. څو کاله بعد به آینده نسل سواد نه لري، هم به ختمه وي لړۍ هم به ګړۍ وي، نه به پاتې وي وړۍ نه به شړۍ وي. بس دی که نه خیر دی نور هوښیار شئ، خیر دی مینې ته کار ووایئ، په کار شئ شپه ورځ درته په دغه یو دعا یم، نن یم وایم سبا یم وایم او بیا یې وایم، د ژوندون تراخه یې ټول ورته خواږه کړې، ربه ښکته یې دا سر هېڅ چاته مه کړې، الهي ته خپل غیبي رحم پرې وکړې، د نفرت لړۍ یې ختمه د جهان کړې، افغانان خدایه د یو بل خادمان کړې، افغانان خدایه د یو بل خادمان. ښه ملګري یو ویډیو مو وکتله، ډېره زبردسته شاعري کړې ده. یقیني چې د پیسې دپاره که مسلمان دی که پښتون دی دا د ټینګې نه دی، د ډالرو په خاطر هغه که زنانه دي او که نرینه هر څه یې وکړل او ځان یې وشرمولو او پیسې وګټلې، خو په دا پیسې او په دا دولت کې هېڅ هم نه، دا په کار نه روسي، چې په کار روسي هغه صرف د دین کار دی، یعنی عبادت د الله رب العزت عبادت ته هغه په کار راځي، نور هېڅ هم په کار نه روسي. دا فضول ټیک ټاکونه جوړوئ، خو په دې نیت یې جوړوه چې نورو خلکو له هم پیدا وي او تاله به خامخا پیدا هم میلویږي په دنیا کې. دیني ویډیوز یعنی ښه میسج خلکو له ورکول هغې دنیا دپاره هم پیدا ده. نو ملګریو دا ویډیو سره مخکې شیر کړو چې نورو خلکو له هم ورسېږي. ډېر زبردست شعرونه یې ویلي دي. والسلام.